مرزا غلام قادیانی یو ډیر خطرناک انسان و. دی مرتد شوی و، د اسلام نه اوړېدلی و، مختلفه دعوې یې کړې وې. د ده چې کوم متبعین دي قادیانیان او احمدیان هم د اسلام نه اوړېدلي او کافران دي، زنادقه دي. مرزا غلام قادیانی د مختلفه دعوې کړې وې. د په 1880 عیسوي کال کې د دعوا کړې وه چې زه ملهم من الله یم، نعوذ بالله. بیا په 1882 کې د مجدد دعوا وکړه، د ویل چې زه مجدد یم. بیا یې په 1891 کې د مسیح موعود دعوا وکړه، د ویل چې مسیح موعود یم. بیا په 1899 کې د ذلی او بیروزی نبوت دعوا وکړه. دا یو ذلی او بیروزی نبی دا چرته په تاریخ کې نه دی تیر شوی، خو دا د نوې اصطلاح دا راوویسته، د ځان نه یو نوې خبره دا راوویسته. بیا په 1901 کې د صاحب شریعت کېدو دعوا وکړه، یعنې ده دا ویل چې ما ته ځان له شریعت میلاو شوی. دا یو کفري دعوا ده وکړه. بیا دا دعوا هم وکړه، نعوذ بالله، د دعوا وکړه چې زه بیت الله یم. بیا د دې دعوا وکړه چې زه مامور یم. بله دعوا یې دا وکړه چې زه نظیر یم. بیا دې دلته ایثار نه شو، په دې باندې اکتفا نه ده کړې. بیا یې په 1883 کې د دعوې کړي دي چې نعوذ بالله دا دعوا یې وکړه چې زه آدم یم. بیا یې دا دعوا وکړه چې زه مریم علیه السلام یم. او بیا یې دا دعوا وکړه چې زه احمد یم. نو دا سړی دا ډېر یو نجس او پلیت انسان و. د کفریات دا ډېر خطرناک دي، او د چې کوم متبعین دي قادیانیان په دې باندې فخر کوي او د پسې روان دي. په 1804 کې د رسالت دعوا وکړه، نعوذ بالله، دا دعوا یې وکړه چې زه رسول یم. بیا په 1886 کې د دعوا وکړه د توحید او د تفرید. او بیا په 1891 کې د دعوا وکړه چې زه مسیح یم. دا اوس د ځان نه اصطلاحګانې دي چې د به را جوړولې. بیا په 1891 کې د دعوا وکړه چې زه مسیح ابن مریم یم، نعوذ بالله من ذلک. بیا په 1892 کې دعوا ده وکړه چې زه صاحب کن فیکون یم، نعوذ بالله من ذلک. دا خدایي دعوا یې وکړه. بیا په 1898 کې د دعوا وکړه چې زه مسیح او مهدي یم. بیا په 1898 کې بله دعوا ده دا وکړه چې زه امام زمان یم. بیا په 1900 کې او 1908 کې د بیا د ذلی نبی کېدو دعوا وکړه. دا اوس د ځان نه یو استخار وه. چېرته به تاریخ کې 1,40,000 کم و بیش انبیا کرام علیهم السلام الله جل جلاله انسانانو د هدایت لپاره راستولي، خو په هغوی کې ذلی نبی نه و، او دا نوې اصطلاح دا راوویسته.